بچه هغه زما رادو راوړه ته. یا پلاره خدای ته وګوره ناوخته دی ویده شه نور. یه سړی رښتیا وایي ویده شه ناوخته دی رادونه څه غواړې؟ د ګل خان مورې د عزیز خپرونه ده نوې قصه شروع کړې. وایي رښتیا منډه کړه بچه رادیو ژر راواخله هله زوی جانه. غلی شو کېناست توتي ته یې وکتل غري واخیست ویې ویل زرو یې په خپل ټیکري څنډۍ کړې وه سترګې یې نه وې. زرو ویونکي کتابونه سه شنبې نه تر پنج شنبې د شپې 10 بجې. السلام علیکم د ویونکي کتابونو ګران اوریدونکو ستاسو کوربه عزیز کاروان یم. هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. نن د بغدادي پیر ناول اخرنی قسمت دی. دغه ناول د نصیر احمد احمدی او له مشهورو تاریخي ناولونو څخه و. قصه تر دې ځایه پورې رسېدلې وه چې ډیوډ جونز یعنی بغدادي پیر چې په افغانستان کې د برېټانیا یو جاسوس و د امان دولت ته سقوط ورکړ. اوس حبیب الله کلکانی واک ته رسېدلی دی. په تیره برخه کې تاسو په دې پوه شوي وئ چې د افغانستان علماو هم د حبیب الله کلکاني نه ملاتړ کول او په دې باندې خوشحاله و چې د شاه امان دولت ته سقوط ورکړ او حبیب الله کلکانی واک ته ورسید. خو تاسو بیا د هغه برتانوي جاسوس یا ډیوډ جونز په اړه باندې هم چې په افغانستان کې د ځان نه بغدادي پیر جوړ کړی و پوه شوئ چې هغه په دې باندې څومره خوشحاله و چې شاه امان له واک نه لرې شو او حبیب الله کلکاني ځای ونیو. نو راځئ اخرنی قسمت دی د ناول د پای شیبې دي. په دې اخره کې مور چې اوس حبیب الله کلکاني خلکو ته څه وایي او یا څه کوي. نو پاتې قصه هم ستاسو په خدمت کې. حبیب الله ودرېد خپل پخوانی کارنامې یې راواخیستې. ویې ویل چې د امان الله خان بت پرستي او کوپر د سبب شو چې د هغه پر ضد راپورته شي. یاد یې کړه چې په لومړیو کې 14,000 نغدي روپۍ او 19 ځوانان راسره ول. ورو ورو ډېر شول. بیا ملایکې مرستې ته راغلې. دا وطن مو له کوپره وژغوره. نور به د بیت المال پیسې پر خپلو عسکرو او ملایانو لګوم چې عبادت وکړي. د نجونو مکتبونه بند دي. هلکانو ته هم د مکتب کوپري کتابونه فزیک ریاضي کیمیا ښه نه دي. له دې نه یې باسي. دوی باید مدرسو ته لاړ شي. له دې وروسته د عدلي تعلیم او تربیې حفظ الصحې وزارتونو ته ضرورت نشته. عدل د ملایانو کار دی. ناروغۍ په دم تعویض ښه کیږي. د تعلیم او زده کړې لپاره مدرسې لرو. مالیات نه اخیستل کیږي. په دې وطن کې یوازې انګریزان سفارت درلودلی شي ځکه دوی له موږ سره په ګډه کافر پاچا راوپرځاوه. نور کوپري هیوادونه د سفارت حق نه لري. ورځئ خپل ساعت تیر کړئ. چرګان او مړزان جنګوئ. په پای کې ځان د افغانستان امیر اعلان کړ. څو ورځې وروسته بیا ارګ ته ورغلم. د سقاو زوی په جګو پښو پر څوکۍ ناست و. مخې ته یې جنګي چرګان تړلي ول. دی په ټکي نه پوهېده. د خلکو عریضې به شفاهي اورېدې. بیا دغو بندیانو وار شو چې د امان الله خان په دوره کې لوړې څوکۍ درلودې. لومړی یو ډنګر سړی راوست. دا سړی په تېر حکومت کې د میوزیم رئیس و. د سقاو زوی د موزیم په معنا نه پوهېده. یو بل ورته وویل چې دې سړي زاړه بوتان ساتل. حبیب الله سترګې پټې کړې. چیغه یې کړه چې د بوت پرستانو دید ناروا دی. مه یې ځنډوئ. همدانه یې سر په لاوري دروازه کې راوځړوئ. بل لاس تړلی بندي راوست. دا سړی د امان الله خان د مالیې وزیر میر هاشم خان و. د سقاو زوی وویل دا کافر مو ولې تر اوسه ژوندی پرېښې؟ هاشم خان وویل سم مسلمان یم. د سقاو زوی چیغه کړه دې وطن ته د کوپر راوست. بودیجه تا جوړه کړې وه. وزیر وویل هو خو بودیجه د حسابدارۍ یو پخوانی سیستم دی. په کورونو دوکانونو کې هم بودیجې لرو. بودیجه یوازې یو نوم دی. حبیب الله چیغه کړه چیلم راوړئ. وزیر ته یې وکتل. ویې ویل ورک شه. په 2 ساعتونو کې 80 کسان محاکمه شول. ځینې زندان ته ولېږل. نورو ته یې د مرګ حکم واوراوه. د کابل پر 4 دروازو باید سرونه راځړېدلي وای. دا سرونه د نورو لپاره عبرت ول. نور په کابل کې پاتې کېدا ګټه نه درلوده. څه چې برټانیې غوښتل ترلاسه یې کړل. پېښور ته له تګه یو ورځ مخکې یو ځل بیا ارګ ته ورغلم. زینتي بوټي ګلان چمن له بیخه ایستل کېدل. د سقاو زوی امر کړی و چې دا بې ګټې شیان لرې شو راوباسئ. پر ځای یې ترکاري وکړئ. بیا په ښار کې وګرځېدم. د پخوا غوندې نظافت نه و. ډېر کسان په لارو کوڅو کې رفع حاجت ته کېناستل. ډېر دوکانونو ته کلپونه ورلوېدلي وو. لارې کوڅې بلشنو چادرۍ وډکې وې. ښځو ماشومان او ځوانانو نجونو سوال کاوه. مخکې لاړم. د حبیبې د لیسې ټولې شیشې ماتې وې. په لویه میدانۍ کې یې غواوې ګرځېدې. سوزان کتابچه کېښوده. ګروپ یې مړ کړ. ټک شو. توپ له بیټ سره ولګېد. سوزان منډه واخیسته. توپ په چمن کې رغړېده. ټام چیغه کړه څلوریزه. سوزان توپ را واخیست. بیرته راغله. خپل رور ته یې وکتل. په ستړې ساه یې وویل بس ده نوره مې پرېږده. د ټام تندی تریو شو. نه اوس په زما واړه راتېروې. سوزان وویل ما 13 منډې کړي. ته لا په 14 کې پاتې منډې مې در بخلي. تا وګټله. ټام چیغه کړه
لاوله به کرکټ نه کاوه نه برات دی اوس باید زما 15 را پورا کړي سوزان تو پر مزه واچاوه بد مې وکړل بخنه غواړم د لارا غراغه څه خبر د ول سره خوري سوزان ورو قتل موري په چمن کې ناسته وا پر مخ د لمر ضد کریم وهل سوزان وویل موري که وخت لري نو زما پر ځای د ټام درې پاتې ورونه ور پورا کا سوزان لاړه کتابچه ور واخیسته ډیوډ جونز یو 10 کال وروسته تاریخ لیکلی و 1960 میلادي کال د اپریل 28 لندن تیر مازدیګر تلویزیون ته ناست وم 3 کلن یم غوږونه مې درانه دي له غوږۍ پرته غږ سم نه اورم یو دم پر تلویزیون یو تور او سپین عکس راغی دا سیره شناخت راته ویسیده پر ذهن مې فشار راوست د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د ځوانۍ عکس و په پیډه ودرېدم د تلویزیون غږ مې لوړ کړ امان الله خان د سویس په یو روغتون کې له وطنه لري په بېکسۍ کې ساه ورکړې وه بیرته پر څوکۍ کېناستم په روږه مې څه ولګېدل د 2 کلن لمسي کوچنی لاس و ماشوم په حیرانۍ راته وویل نیکه ته ژاړې ځان ته مې پام شو ما په رښتیا ژړل خو ولې نه پوهېدم کوټې ته لاړم کتابونه مې ولټول له کلونو وروسته مې د یادښت کتابچه راواخیسته ومې کته وروستی یادښت مې یو 10 کاله مخکې لیکلی و په دې کلونو کې مې امان الله خان یوازې یو ځل ولید په 1955 میلادي کال کې مې مور مړه شوه 90 کلنه وه وصیت یې کړی و چې جنازه مې خپل پلرني وطن ایټالیا ته وړی مور مې په روم کې خاورو ته وسپارله منې و د ایټالیا هوا تر لندن توده لګېده فکر مې وکړ توده هوا مې هډوکو ته ښه وه څو ورځې په ایټالیا کې پاتې شوم یو ورځ مې امان الله خان په ذهن کې راوګرځېد پوهېدم چې په روم کې اوسي خو دقیق ادرس یې نه و رامعلوم د افغانستان سفارت ته ورغلم بانې یې کولې نه پوهېږم چې ولې له پخواني پاچا سره زما لیدل نه خوښېدل په سخته مې قانع کړل ادرس یې راته ولیکه کاغذ ته مې وکتل پخوانی پاچا د ښار په تر ټولو غریبه برخه کې اوسېده یو سهار مې ټیکسي ته لاس ورکړ 10 دقیقې وروسته د یو پارک پر غاړه ښکته شوم یوې ځوان نجلۍ ته مې کاغذ ونیو شمال لور ته یې ګوته ونیوله مجبور وم باید په پارک کې تیر شوی وای پر زیړ چمن ژېړې پاڼې پرتې وې څو ماشومانو فوټبال کاوه زاړه کسان پر اوږدو څوکیو لمر ته ناست ول مخکې لاړم سرې او ژېړې پاڼې مې د بوټو تر تلیو لاندې کېدلې یو ځای ودرېدم بیرته مې شاته وکتل یو څوک پر اوږده څوکۍ ناست و اخبار یې وایه نږدې ورغلم دا غټې سترګې شناخته راته وایسېدې مخامخ ورته کېناستم حساب مې وکړ 2 کاله نه وم غلط امان الله خان به په 2 کلنۍ کې خامخا داسې څېره درلوده ورنږدې شوم پر سړي مې سیوری ورغې شپو خولۍ یې له څوکۍ ورپورته کړه کېناستم په انګلیسي مې وویل هوا ښکلې ده غټې کڅوړنۍ سترګې یې راواړولې موسک شو لنډ ځواب یې راکړ ډېره بیرته یې اخبار سترګو ته ونیوه ور ومې کتل د زاړه خو پاک بالا پوخ تڼۍ یې تر غاړې پورې تړلې وې له لرې د مخ ګونځې دومره ژورې نه ښکارېدې ټپ شو توپ پر اخبار او بیا د سړي په روږه ولګېد یو ماشوم راغی بخښنه یې وغوښته سړي توپ ور واخیست د ماشوم پر سر یې لاس راتېر کړ توپ یې ورته ونیوه ماشوم مسک شو مننه یې وکړه سړي بیرته اخبار ته وکتل په انګلیسي مې وویل په ماشومتوب کې د کومه لوبه خوښېدله سړي راوکتل ویې خندل دا سورلی بیرته یې سر وځړېد یوه شېبه ناست و بیا ورو ولاړ شو ګام یې واخیست په پښتو مې وویل مېلمه یوازې پرېږدی نیغ یې راته وکتل سترګې یې وځلېدې په خوند یې وویل افغان یې راغی تر لاس یې کش کړم ودرېدم تر ډېرو یې په غېږ کې نیولی وم نه یې پرېښودلم ومې ویل نه پیرنګې ویې ویل ټوکې مه کوه پیرنګیان هم دا ستا په پښتو ډېر سره لري دي ومې ویل ډیوډ جونز یم په 1919 کال کې ارګ ته درغلی وم 3 کسه وو د چانسلر لیک مو دروړ په کابل کې مو د خپلو څو نمایندګانو پاتې کېدا غوښته د سړي لاسونه مړه شول تر څنګ مې کېناست سر یې څو ځلې یوې بلې خوا ته وخوځاوه یو دم یې وخندل پیرنګیانو دلته هم درنه نه یم خلاص ومې ویل خو اوس مې تقاعد اخیستې د سیاست سره کار نه لرم ایټالیا ته مې د خپلې مور جنازه راوړه ته مې په ذهن کې راوګرځېدې لیدو ته دې راغلم امان الله خان ودرېد تر لاس یې ونیولم په مسکا یې وویل راځه کور ته ځو بیا ونه وایي چې یو افغان بوډا په پردي وطن کې خپله میلمه پالنه هېره کړې وه تر پارک ووتو تنګه کوڅه راغله امان الله خان په یو زاړه کور کې اوسېده پورته وختو وړه کوټه وه پر زړه رنګ خوړل شوي غالۍ یو کټ کوچنی میز 2 څوکۍ ښکارېدلې کېناستم شاوخوا مې وکتل وړه المارۍ له کتابونو ډکه وه پورته له لرګي په چوکاټ کې کلمه نیول شوې وه کټ ته نږدې په تاقچه کې د جاینماز پر سر کوچنی قرآن شریف ایښی و امان الله خان د باندې ووت زاړه ورچولې درلودې غږ یې راته یو چاته یې وویل څه مو پاخه دي ښځینه غږ راغی لوبیا امان الله خان وویل میلمه لرم قابلي پلو پوخ کړئ ښځینه غږ وویل غوښه نشته یو څوک پسې ولېږئ دروازه خلاصه شوه امان الله خان بیرته راغی ویې ویل کړکۍ ته کېنه کوټه سړه ده څوکۍ مې وکښوله د لمر وړانګې مې اوږو ته سیخې شوې امان الله خان پر کټ کېناست ویې خندل
اوس مې سم زړه ته ولوېده چې ډیوډ جونز یې فکر کوم یو ځل بیا مو هم سره لیدلی وو. ومې خندل. هو زه سفیر دی په نیمه شپه کې درو غوښتو ویل دی چې انګریزان د افغانستان په شمال کې مداخله کوي خلک یې مسلح کړي دي. سفیر ته دغه له خوا امضا کړی سند ورکړ ورته دی ویل چې په 2 ساعتونو کې بل افغانستان وځي. یوه اونۍ وروسته زموږ انګریز جاسوس اعدام کړ. امان الله خان سړه ساه وایسته. اے پیرنګیانو حق مو وطن مو راغر کړ. ومې خندل. تام ګرام وې ډېر تیز تلې. راوی قتل سې ونه وې د کوټې دروازه وټکېده. امان الله خان ولاړ شو بیرته له پتنوس سر راغی 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل. کړکۍ ته ودرېد ویې ویل هغه ماشومان وینې. ودرېدم لاندې پاک سوتره او صحتمند ماشومان روان ول. خندل یې په ملاو پسې د مکتب بکسې تړلې وې. امان الله خان وویل دا ماشومان پچې نه جارو کوي په 2 وزو پسې هم ټوله ورځ نه دي روان. لوګه نه پیژني مکتب ته ځي خاندي تفریح لري تلویزیون ته ګوري غم نه ویني د ټوپک ټاکي نه دی اورېدلی روغ دي له ژونده خوند اخلي. غلی شو وی ویل دغه دکان تر مخ ناست بوډا زما ګاونډي دی 45 کاله په یو فابریکه کې کار وکړ اوس قرار ناست دی د تقاعد پیسې ورته راځي. نه زوی ته احتیاج د نن لمسو ته تر مرګه وای په ګیډه موړ او پر تن پټ وي. هغه بل خو ځوانه ښځه ډاکټره ده 8 ساعته کار کوي خو 14 ساعته هوسا ژوند لري کونډه ده خو دومره پیسې پیدا کولی شي چې د خپل اولادونو درس روغتیا خوراک تفریح ته ورسیږي. دا د روم تر ټولو غریبه سیمه ده خو کورونه یې 4 ساعته برق ګاز او اوبه لري کوڅې پخې دي مکتب او روغتون نږدې دی. په دې ټوله غریبه سیمه کې به یو سوالګر هم ونه ویني. غلی شو بیرته پر خپل ځای کېناست. پیاله یې ورپورته کړه ویې ویل سم وای زه تیز تلم ځکه وخت کم و. ما ویل چې په خپل ژوند کې یو پرمختللی افغانستان ووینم داسې وطن چې اوسیدونکي د دې خلکو په څېر آرام ژوند ولري لوږه ونه پیژني تعلیم وکړي د ځان او نورو په حقوقو پوه شي ښه او بد ور معلوم وي په کورونو کې د مورچو د جوړولو پر ځای د کتابونو ځای جوړ کړي نور یې په یوه بل نوم غلط نه کړي. غلی شو له پیالې یې سور وکړ 16 ویلې یې ویست. ایټالیویان له دوهمې نړیوالې جګړې راووتل ټوله ایټالیا خاورې شوه خو خلک یې پوه او تعلیم یافته ول. په 10 کلونو کې بیرته ایټالیا کړه اوس موټرې او تیارې جوړوي خو زما خلک بې سواده ول ماغزه به مې ورسره وخوړل په عادي خبره کې به یې قناعت نه کاوه. غلی شو یو دم یې ترخه وخندل. یو وخت څو سپین ږیري راغلل دوی په کابل کې روان ریل لیدلی و غوسه یې نه کنټرولېده ویل یې چې ښار ته د اوسپنې خامار راوستی خوراک یې اور دی شیطان یې چلوي. ورسره ووتم په ریل کې مې کېنول دوره مې ورکړه پوه مې کړل چې ریل د مسافرو او تجارتي اجناسو د انتقال لپاره تر ټولو ارزانه او ګټوره لاره ده. ورته مې ویل چې دا ریل له اوسپنې او لرګیو جوړ دی د ډبرو په سکرو کار کوي بني ادم یې چلوي هر څه چې په خپلو سترګو ولیدل خو کله چې ریل ودرېد بیرته یې هماغه پخوانی خبر راواخیسته تور شیطان او د اوسپنې خامار یې نه غوښت. راډیو یې نه منله ویلې چې په منځ کې واړه شیطانان ناست دي خلک له دینه باسي ټلیفون کفر ورته ښکارېده ویلې چې له دینه اوښتی یې له شیطان سره غږېږي. دې خلکو ان په پخه خښته او پوخ دیوال کې هم شیطان لید پوهېږي چې ولې علت یې بې سوادي وه. ما باید دا ستونزه حل کړې وای مکتبونه مې جوړ کړل غوښتل مې چې دا خلک له تیارې راوباسم په هر څه یې پوه کړم خو دوی مکتبونه هم نه غوښتل د کوپر ځالې یې بللې. ومې ویل نو فکر نه کوي چې تاسې یو ساده او بې سواده ټولنه کې ترکیې ته نجونې لیږل ښه نه و. امان الله خان پیاله پر ډکه کړه سړه ساه یې وایسته. په ټول وطن کې ښځینه ډاکټره نه وه ښځې به په ډېرو عادي ناروغیو مړې کېدلې. فکر مې وکړ په ټولو اسلامي هېوادونو کې ترکیه ښه راته وایسېده تر عربو مخ کې وه. ما باید په خپل وطن کې ښځینه ډاکټرانې درلودی. سلامت پانتون استادان لابراتوارونه کتابخانې خو مې غریب افغانستان ته نه شوی راوړی چاره نه وه. نجونې او هلکان مې ترکیې ته ولېږل. د شر خلاف کار مې نه ګاڼه ترکیه اسلامي هیواد دی د نجونو لیلیا خوراک څښاک هر څه بیل ول. ومې ویل د چادري په اړه څه وایې تا په کابل کې چادري منع کړه. امان الله خان سر وخوځاوه. زه دیني عالم نه یم خو اسلامي نړۍ مې لیدلې ده مطالعه لرم. ما په یوه اسلامي هیواد کې هم دا ډول شنې رنګه چادریانې ونه لیدې. زموږ د خلکو لوی مشکل دا دی چې دین او رواجونه یې سره ګډ کړي دي. زه به د بند فابریکې برق سړک پول پلچک مکتب پوهنتون د جوړېدو په باره کې ورته غږېدم ګټې به مې بیانولې. د دې شیانو په جوړولو کې به مې خلکو همکاري غوښته خو دوی به په هر څه کې ښځې راګډولې. پوخ سړک او موټر کې اوسا تک ته یې پام نه و. ویل به چې نه بیا به له روان موټر زموږ کورونه او د کورونو په منځ کې زموږ ښځې ښکاري. د مکتب او پوهنتون په ګټه به مې خوله ستړې شوه خو په اخر کې به یې راته وویل چې نجونې مې کفر او فحشې ته مه باسه. د روغتون فایدې به مې ور یاد کړې. ویل به چې ته حشي غواړې تورسرې به مو څنګه له کوره د باندې وځي. خوارځواکه ماشومانو ښځو ته مې تقوي دواوې ور ولېږلې خو خلکو اور ور واچاوه. ویلې چې پاچا د اسلامي امت د ډېرېدو مخالف دی دا دوا زموږ ښځې راوچوي اولاد نشي پیدا کولی.
ما به د وطن د پرمختګ خبرې ورته کولې، خو دوی به خامخا پلچک، دیوال، پوخ لخته د ښځو له نوم سره تاړه. ویل به په دې کې زموږ ښځې راځي، خلک به یې مخ وویني، بې بند واره به شي. دوی هر څه ته بدبینول، هر پرمختګ یې خامخا د ښځو د مخونو له لوسوالي او عایشۍ سره تاړه. امان الله خان اوږدې خبرې وکړې، سترګې یې لندې وې. د ډیوډ جونز یادښتونه همدومره ول. سوزان خپل ټلیفون راواخیست، په انټرنیټ کې د امان الله خان نوم ولیکه. ګڼ انټرنیټي پاڼې راغلې، یوه یې خلاصه کړه. اروپا او ځینو اسیایي هیوادونو ته د غازي امان الله خان سفر پکې راغلی و. په مصر کې د مصر پاچا شافوات، صدراعظم او د کابینې غړي مخې ته راوتلي ول. پاکس کې د امان الله خان استقبال ته په زرګونو کسان د ګلان له ګېډیو سره ولاړ ول. ګڼ لیکل شوي شعارونه ښکارېدل. امان الله خان په اسلامي نړۍ کې خپل واقع اخیستونکي اتل یاد کړی و. د مصر مشهورې ورځپاڼې الاهرام لیکلي ول، هغو کسانو چې استقلال غواړي او له ازادۍ سره مینه لرئ، نو له امان الله خان یې زده کړئ. دوهم سفر یې ایټالیا ته و. په روم کې د ایټالیا پاچا، ملکه، د دربار غړي، صدراعظم موسولوني مخې ته ورته راغلي ول. بیا فرانسې، سویس، سلمان، پولنډ، انګلستان، شوروي ته تللی و. هلته هم تود هرکلی شوی و. پاچا د افغانستان د پرمختګ لپاره ګڼ قراردادونه امضا کړي ول. سوزان بل انټرنیټي پاڼه راوسته. په دې پاڼه کې د امان الله خان په اړه د نړۍ سیاستوالو، پوهانو، لیکوالو خبرې راخیستې وې. په کابل کې د انګلستان دغه وخت سفیر لیکلي ول، امان الله خان په میړانې، زړورتوب، دوستۍ او ښه مشرتوب کې جوړنه درلوده. دا سړی د پرمختګ لیونی و. غوښتل یې چې خپل هیواد په لنډ وخت کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودروي. د هند لومړي وزیر جواهرلال نهرو لیکلي ول، امان الله خان فصیح، روان او قناعت ورکوونکې ژبه درلوده. په خپل سفر کې به ډېر اروپایي هیوادونه قانع کړل چې په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي، فابریکې جوړې کړي. دې سړي خپل هیواد نړۍ ته وروپېژاند. د افغانستان حیثیت او اعتبار یې ډېر کړ. فرانسوي سفیر مورس فوشي لیکلي ول، ځوان پاچا په سیاست کې حیرانوونکې پوهه درلوده. ویره یې نه پیژندله. ما په لومړي ځل د جنرالۍ په دریشي کې ولید، ښکلی ښکارېده، سترګې یې اغېزناکې وې. مقابل لوری تر تاثیر لاندې راوست. په خبرو کې به یې مسکا ګډه وه. په ډېرو سختو حالاتو کې هم ناعصبي کېده. دې سړي خپل هیواد په لنډ وخت کې نړۍ ته وروپېژاند. امریکایي لیکوال پولادت امان الله خان د ملګرو له قوله لیکلي ول، د دارالامان ماڼۍ د یوې غونډۍ پر سر جوړېده. امان الله خان راغی، د ماڼۍ جوړېدو ته خوشحاله و. ویلي چې د ماڼۍ کارونه باید له نږدې ووینو، خو موږ ورته وویل چې غونډۍ یخ وهلې، ځانونه مو وازمایل، پورته ختل ناممکنه ده، خویږو. خو پاچا وخندل، منډه یې واخیسته، په یوه ساه د غونډۍ سر ته وخوت. له همغه ځایه په خندا راغږ کړ، ډېره ډوډۍ مه خورئ، زما غوندې ورزش وکړئ. په افغانستان کې اور نومي د کتاب لیکوالې میرمن ریټا سټیورات لیکلي ول، د افغانستان پخواني امیران مغرور او متکبره کسان ول، په سخته به چاته اجازه ورکوله چې ورسره وویني. خو امان الله خان بې کبره انسان و. له ګاډ او محافظ پرته په ښار او کوڅو کې ګرځېده. له غریبو خلکو سره به یې ناستې درلودې، د هغوی مشکلات به یې لیکل. دی رښتونی او صادق انسان و. کله چې له کابله ووت، نو په غزنی او کندهار کې په زرګونو خلک ور باندې راټول شول. ټول د پاچا امر ته ماتلول. ویل یې چې د سقاو پر زوی حمله وروړو. خو امان الله خان منع کړل. ویل چې زما پاچاهي د افغانانو په خپلمنځي جګړې نه ارزي. یو بل لیکوال لیکلي ول، په ایټالیا کې د پاچا ژوند سخت و. په ناز او نعمت کې رالوی شوي دې سړي نه جاري کوله. د هېڅ وخت ایټالیا د حکومت مرستې ونه منلې. ویل به یې چې لاس او پښې لرم، خیرات ته ولې کېنم. یو وخت یې لاس ډېر تنګ شو. د افغانستان پاچا نادر خان ته یې لیک ورولېږه. له هغې یې غوښتي ول چې په کابل کې زما یو ټوټه ځمکه خرڅ او پیسې راولېږه. خو نادر خان دا کار ونه کړ. امان الله خان بیا د مرګ تر ساته له هېچا هېڅ ونه غوښتل. افغان ډیپلوماټ ډاکټر شاهي بای مستمندي لیکلي ول، په ایټالیا کې د امان الله خان کور ته ورغلم. پاچا غریبانه ژوند درلود. ملکې سوریا د پاچا د کټ روجایي لرې کړه. یو بالښت یې راوویست. راته یې وویل چې دا بالښت د افغانستان له خاورې ډک دی. پاچا دا خاوره هغه وخت ورسره راوړې وه چې له افغانستانه راووت. پاچا پر همدې خاوره سر لګوي، وای چې بوی یې ښه راباندې لګېږي. کله چې ناروغه شي، نو همدې خاورو ته پزه ورنږدې کړي، خپل سږي وپړسوي، وای چې درمل ته ضرورت نشته. پاچا وصیت کړی چې که مړ شم او وطن ته مې تابوت د وړلو امکان نه ول، نو په قبر کې به همدا خاوره را سره ږدئ. یو بل اروپایي لیکوال لیکلي ول، د افغانانو کبر وکړ، د عزت، ترقۍ او پرمختګ چانس یې په لغته وواهه. دوی یو داسې پوه، مدبر، زړهسوان، زړور او پر وطن مین پاچا پسې واخیست چې په افغانستان کې بیا تکرار نشي. سوزان د 2014 افغانستان عکسونه راوستل. خوار او په نس وږي، خړ پړ خلک، سوالګر، له خټو جوړ کورونه، وژنې، چاودنې، بمبارد، پرېکړې اندامونه یې سترګو ته ودرېدل. د سوزان سترګې ډکې شوې، ګامونه یې واخیستل. د ډیوډ جونز کتابچه د جهیل اوبو ته واچوله. د خیمې خواته ورغله. د پلار خوشحاله غږ یې واورېد. څنګه ډاډه یم، پر غور نیکه به د افتخار کړی وي. سوزان ور وکتل.
پلاری په حیرانۍ ورته وویل ته ژاړې؟ نجلۍ خیمې ته ننوته. ګران اوریدونکو، بغدادي پیر ناول په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. په دغه ناول کې تاسو د انګریزانو د ازادۍ په اخیستلو باندې، یعنی هغه وخت چې کله شاه امان د انګریزانو ازادي واغسته، د هغې نه وروسته د انګریزانو په ټولو چالونو باندې او د پیرانو په جوړولو باندې هم پوه شوي چې د ډیوډ جونز په رنګ جاسوس نه په افغانستان کې بغدادي پیر جوړ کړی و، چې د ټول جاسوسانو په منځ کې یوازې همدا بغدادي پیر یعنی ډیوډ جونز کامیاب جاسوس ثابت شو. تاسو په ناول کې د خلکو په هغه ناپوهیو باندې هم پوه شوي چې حتی خپل عسکر یې د ډیوډ جونز په بدل کې ووژل، ویلي چې دا خو پیر دی، د ده بې عزتي کول ناروا ده. همدارنګه د افغانانو په ډېرو نور ناپوهیو باندې هم پوه شوي. نو هیله ده چې ستاسو په قصه باندې سر خلاص شوی وي او یو څه پند به مو هم ترې اخیستی وي. هغه وخت که یوازې برټانیې په افغانستان کې دومره لاسوهنه کول او داسې جاسوسان یې لرل، نو فکر وکړئ چې اوس وخت کې چې ټول اروپا او د امریکې متحده ایالات په افغانستان پسې لګېدلي دي، څومره جاسوسان به په افغانستان کې ولري، په کومو نومونو او په کومو سیارو به د جاسوسان په افغانستان کې کار کوي. نو په هیله لرم چې به د ناول د اورېدلو نه مو ډېر پند اخیستی وي او د دغسې خلکو په مقابل کې به هوښیار شوي یاست. نو قصه په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خیر، تاسو ټول په لوی الله باندې سپارم. ښه شپه، د الله په امان.